مغرور نه یم لیونه چا چې هېر کړي یو موږ هم د مړو په لیست کې اچولي دي اورې اوه ژوندي خو اوسئ زمریان یاستئ مرد که مې قدر کوې لالا یې درته سلام که نه یې پر کم راغلی په هغه ولاړ سه اورې دا جنتي وطن چې وینم نو خوشحاله یما خو چې د خپل ولس ته وګوري خفه شي سړی داسې غیرت دې سړی وکړي چې دنیا یې مني درود و سلام دی جناب محمد صلی الله علیه وسلم په امتیانو باندې نن سفر د ډېر ښایسته خوندور سفر دې نه خو به خبر یاستئ ټریلر خو مو ولید ډېر خوندور ځای ده خو ورور وس نه ده لیدلی له خیره دغسې ورځمه د سیند څرنګه ما کیپچر کړی ده څرنګه د ښایسته حاجیانو کې زه ګرځېدلی یم او د وطن ښایسته خلک ډېر خواږه ډېر غیرتمنده وطن دوسته صبرناک خلک دی د افغانستان خلک شایسته لغمان له خیره مرکز ته راورسېدلو کتونکو دوستانو دا د لغمان ولایت مرکز ده نو تاسې باندې وینو له خیره اوس دوستانو یوه لامبو مې کې وکړه اوبه ډېرې تیزې دي زه یې ته ولمبېدم ډېر زیات خوند یې وکړو ځکه چې هوا ګرمه ده دوستانو خو باور مو وسه سخت زیات خوند یې وکړو سیند ډېر داسې ډک غوندې روان ده ماشاءالله اوبو ته وګورئ دوستانو څومره خوندورې تیزې دي اوبه ډېرې تیزې دي فعلا دفعه الیشنګ کې یو دوستانو الیشنګ ولسوالۍ کې د لغمان شریف ستا په شانتې زر تلي او زر راغلي ستا څه نوم و
دوستانو راورسېدو دولت شاه ولسوالۍ ته یو حمام وکړو سیند په غاړه ډېر خوند یې وکړو یو لامبو مو ووهله د خیرایو که نه ډېر زیات خوندور ځای ده ډېر ښایسته ځای ده نو هر رقم حالات الله تعالی په انسان باندې راولي ځکه چې دی په ازمایش کې واچوي چاته چې ډېرې ورکړي دي هغه دې دا فکر نه کړي چې الله تعالی له دوی چې راضي ده یا دوی چې هر شی وغواړي ویې کړي نو که چاته خدای پیسې نه یې ورکړی غریب وي در به دری نو هغه دې هم دا فکر نه کړي چې الله تعالی له ده چې ناراضه ده خفه ده دا خو ژوند ده دا شیان باید وي ځکه دا ژوند دا رقم ده زندگی دا رقم ده دا تا هر رقم حالات تا ته راولي ازمایش کې دې اچوي که دې ورور یې که دې ملګري نو ازمایش ده کوشش وکړئ چې ښه وکړئ ښه همیشه په ژوند کې پاته کیږي بد سړی بیا نه یادوي ښه کوئ د الله تعالی لپاره ښه کوئ بیا د انسان دا عمل تر هر شه پورې رسیږي نو کوشش کوئ چې خپل وطن خلکو سره له خپل ځانه سره ښه وکړئ راته د صبر یو آیات وښیه مرشده یا خپل کرامات وښیه لکه یعقوب ورپسې ړوند نه شمه څه طریقه د ملاقات وښیه ډېر ښه دی دوستانو اوبو ته وګورئ خطرناکې روانې دي واو دا سیند د کتونکو کومې خوا ورسمه چې اوبه مې وینسي در چې دوستانو اوبه ډېرې تیزې دي اوف 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 جلوې دي جلوې له خیره اها دلته هم چشمې روانې دي چې اوبه مې وینسي کتونکو یا الله مدد یا الله لاره را جوړه کړه کومه خوا ولاړ سم دلته خو ډېرې سږې دي دوستانو سږو ته ګورئ لاره خامه ده نو یا الله یا الله مدد راورسېدل اوس به داسې وخېږو دلته خټې ډېرې دي دغه د لارم پیدا کړه کتونکو یا الله مدد یا الله ذوالجلاله ذوالجلاله د لغمان ولایت د دولت شاه ولسوالۍ دا کتونکو ښایسته ځای ده خوندور ځای ده یا الله مدد روان اولیدو دوستانو پل د پل یا الله مدد پل باندې روان یو ډېر خطرناک اوه 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 شوري شوري دوستانو شوري ډېر خطرناک ده يلا مدرس
واو دوستانو یا الله یا الله تاسې ورته وګورئ ډېر زبردست دوستانو دلته یو پل ده چې د دوو غرو ترمنځ لاره سره وصل شوې ده تاسې باندې وینم له خیره دا لاره ورغلې ډېر خوندور ځای ده له دغه غره چې دغه غر سره لګېدلی د دغه پل په ذریعه باندې نو ماشاءالله ډېر خوندور ځای ده ډېر سکون والا ځای ده دوستان خلک کته راغلي د میله باندې دغه دوستانو اوس داسې وجې ته رالو چې ډېر ښایسته ډېر خوندور ده تاسې وینم سلام علیکم د خیره تاسې وګورئ حاجي صاحب واچو خاور واچو حاجي صاحب ستړی مه سې په خیر اوسئ کراري ده شکر دی دا څه شی کوئ دا څومره سخته کار ده دا موږ دا ویاله جوړو ښه ډاینامو ژرندې ته ښه جوړوئ کلیوال یاستئ کلیوال هم دی ټول همدغه د ځمکې لپاره خړوبېږي دا ځمکه همدې لپاره دا خلک اشر په شکل اشر راغلی تکړه دي انشاءالله څه وخت به ورسېږي دا دا که خدای رضا وي نن مازدیګر پورې رسېږي ښه نو مبارک دي څه شی و نوم مې محمد اکرم شرافت محمد اکرم شرافت حاجي صاحب عمر دې چیرې تېر شو عمر مې په همدغه ملک کې تېر کړی په دغه ښایسته ځای کې همدغه ځای کې مې تېر دا ځای څه په نامه ده څه خاص لري زموږ لیدونکو ته ووایاستئ دا ځای د دولت شاه ولسوالي د خاص دغه مقر د ولسوالي ده ښه لاندې دغه ساحه د ټول د مربوطه د خپله خاص د دولت شاه منطقې منطقې ده ښایسته ځای ده څه ده همدغه ځای ده که نه؟ دا نه به څه پټ کړو خوشحاله شو سلامت بس کامیابه اوسئ کامیاب اوه ژوندي خو اوسئ زمریان یاستئ مت ښه یې استاده جوړ یې کراري ده تکړه سړی یې والا زنده باد که نه والا تکړه خلک یاستئ دوستانو ډاینامو یې ښووله نو د هغه لپاره یې لاره جوړوله بس الله دې دوی کامیابه لري نو موږ حرکت کوو یو بل ښایسته ځای ته خوب هستی؟ جور هستی؟ از کجا؟ از علینگار علینگار څنګه یې ښه یې؟ طبیعت یې ښه ده؟ ساعت دې تېر ده؟ ښایسته ځای کې خو ګرځې که نه؟ لاړو خدای په امان
طوفان راغی کتونکو. دوستانو غنمو ته وګورئ کم وخت یې پاتې دی له خیره پخیز دی. دوستانو یو داسې خوبصورت ځای ده ډېر ښایسته ویو لري. له خیره پیازو ته وګورئ د پیازو سیزن هم ده. دوستانو دا و د نن ورځې ویلاګ. خدای دې وکړي ساعت مو راسره تېر شوی. په بل ویلاګ کې بیا د تاسو په درانه چوپړ کې د وطن په یو ښایسته ځای کې حاضرېږم. حضرالله خدای سپارم. خدای پاک. چې نیمه شپه شي خلک ویده شي، لیونی یار مې را په زړه شي، بیا مې همدا ټپه په زړه شي، که دیدن وشي که ونه شي، د یار په کلي تګ راتګ مزه کوي نه. Bilmem hangi rüzgar attı, nereden esti tuttu.